د روژې میاشت ولیدې شوه او هر طرف ته خوشحالۍ وې او په کورونو کې چراغانې وې. خلکو د پېشمني دپاره انتظامات کول او څوک جوماتونو ته تلل او ذکر فکر شروع شو. په دې کلي کې یو ابۍ اوسېده چې ډېره مالداره هم وه او ډېره لمونځګزاره او پرهېزګاره هم وه او هغې به هر وخت د الله عبادت کوو او د الله شکر به یې ادا کوو. د کلي نور خلک هم ډېر خوشحاله وه او د میاشتې په لیدو سره یې خوشحالي مناوله. وګورئ ملګرو، هغه دا د رمضان میاشت ده. مونږ ډېر خوشحاله یو چې زمونږ په جون کې یو ځل بیا رمضان راغی. راځئ ملګرو چې په رمضان کې ها عبادت وکړو. هو عبادت وکړو. خوشحاله شپه ده. راځه خو مازدیګر ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. خلکو په خپلو کورونو کې روښنایۍ ولګولې او د الله په ذکر کې مشغول شو. لا اله الا الله محمد رسول الله. تاسو ته ویم چې نن به تاسو ټول مسالې دلته روژه ماتې وکړئ او نورو ته هم ووایئ چې راشئ روژه ماتې له. هاګو به وایو ستاسو ډېر مننه. نیا بیبي د نور کلي په شان دا ځل بیا د ټول کلي خلکو له د روژه ماتي دعوت ورکړ. راځئ چې زو روژه ماتې له نن هم نیا بیبي د روژه ماتې دعوت راکړئ. راځئ په خوشحالي. ها راځئ. شه شه زه راځي نیا بیبي د وخته به راځي چې ما سره د روژه ماتې تیاره. اوکې اوکې تیاره. ټول په خوشحالۍ د نیا بیبي کور ته روژه ماتي دپاره روان وو. د نیا بیبي په کور کې انتظامات شروع وو. چا روژې صفا کولې، چا مختلف قسم پخلي تیارول، څوک لګیا و اوړی اغږل. نجونو راځئ چې نن شپه ډوډۍ جوړه کړو. ډېر ښه زه ډېره ښه. یو جای موږ چند اوره هوکله او نرم که دیبچو. هو ده هغه درشا پادشان مننه. ښه کار کوچنی موډي مړلې پرې. هو مور زه به ډېر ژر ستاسو د پیازته کور جارم. ډېره ښه. ټول سره مرسته وکړئ. دا پکوړې ډېرې خوندورې جوړېږي. هو بوی یې زړه راښکونکي دي. هو بس یو چې مسالې ور اضافه کړئ. دا میوې او سبزیجات ډېر تازه ښکاري. سمه ده؟ هو زه به یې ومینځم او ډېر ښه توجي تیاره کړو. دا هندوانه ډېره جوسی ده. चलो चावल साफ करते हैं. हाँ बेटा तुम लोग झाड़ू से साफ करो. बिल्कुल. प्लेट्स यहाँ रखो और बर्तन धो लो. जी आंटी. خوند واخله. خوندور ده. هو ډېر ښه بوی ورکوي. ټولو سره یو ځای کولڅې ښه دي. هو د ټولو لپاره بس ده. ماشومانو نن شپه ډوډۍ جوړو. موږ سره مرسته وکړئ. ښه مرسته کوم. هو ټول سره کار وکړئ. خوند واخله زویه. ها خوندور دی. شه نور مساله اضافه کوم. بس تیار دی. اوس به روژه ماتې تیار شي. او همدغه شان یو ډېر خوندور روژه ماتي نیا بیبي تیار کړو چې پکې قسمه قسم شربتونه او میوې موجودې وې. راته له ټولو د خواره خوند واخلئ. مننه مور. هر څه ډېر ښه ښکاري. ای خدای مهربانه، د دې نعمتونو لپاره مننه. مننه ټولو ته. دا ډوډۍ د مینې او برکت څخه ډکه ده. हो मुझे ढेर मन्ना को. अल्लाह इस बुधिया के लिए सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमा. हाँ अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे. आमीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रन शूरो. د دعا غوښتلو نه پس ټولو په روژه ماتي شروع وکړه او ډېر په مزې سره یې خوراکونه وکړل او د نیا بیبي شکریه یې ادا کړه. د روژه ماتي نه پس د پښتو د روایت مطابق په ټولو باندې چای څښل شروع شو او هر چا ته یې چای واچول او ټولو په مینه سره چای وڅښله. ستاسو د راتګ څخه ډېره خوښه شوم. مننه. ډېر تاسو ټول ډېر مهربان یاست. زموږ د او ډېره ښه.
او د چای څښلو نه پس ټول خپلو کورونو ته واپس روان شو. زنانه خپلو کورونو ته روانې شوې چې اوس د ماښام لمونځ ادا کړي او نارینه جوماتونو ته لاړل چې د جمع سره د ماښام لمونځ ادا کړي. ټول ډېر زیات خوشحاله وو او د الله تعالی شکر یې ادا کړو چې الله پاک موږ ته بیا دا بابرکته میاشت را نصیب کړله. د ټولو مېلمنو رخصتېدو نه پس نیا بیبي اودس چادام وکړل او د لمانځه دپاره یې ځان تیار کړو او بیا په عباداتو کې مشغوله شوه او خپل لمونځ او نفلونه یې ادا کړل. نیا بیبي ډېره پرهیزګاره او متقي ښځه وه او د الله تعالی د ټولو نعمتونو شکریا به ادا کوله. یا الله شکر دې چې ملا دې دومره مال راکړی چې په خوشحالي یې ستا په نیکو بندګانو یې هر چا کم. په دې کې کهانی کې موږ د پاره د سبق دی چې د وس رسینو په غریب او ویندو رونډو باندې روجمتي او کې ډیر ثواب دی پکې. په ډېر خوشحالۍ کې تاسو ته به الله بدلا درکړي.